بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ او روغ یاست راته. د مشکلاتو په صورت کې هیله درڅخه لرم چې هر مشکل راسره شریکوئ. راځو نن د فوټوشاپ CS6 یا CS6 اتلسم درس ته. اتلسم درس پیست ټایپ وایو. پیست ټایپ یعنی کله چې ایډیټ ته موږ راسو دلته موږ پیست او پیست سپیشل وایو. پیست سپیشل باندې نن بحث کوو. پیست سپیشل هم بالخصوص په چینج بکګراوند کې مهم رول لري. راځو فرض که زه یو دوه تصویر راخم. یو هم دا تصویر راخم، بل یو هم دا تصویر راخم. راځم اوکې کوم. د هغه څخه وروسته دا تصویر د دغې تصویر بکګراوند اړوم تر څو بکګراوند یې چش سي، دا منظره راسي. فقط تصویر لومړی انتخابوو د چش په ذریعه، د کویک ټولز په ذریعه باندې. دا چې مې انتخاب کړئ ښه منظم په منظم شکل، ځکه دلته دا صحیح ورسره ونیول سوی، دا باید نه ورسره ونیول سي. بیرته مثبت انتخاب کړه، لږ لږ دې خواته ورسه، هغسې دا خواوې دلته لږ انتخاب کړه، بیرته راسه منفي انتخاب کړئ. بیا هم راځو مثبت انتخابوو. تصویر لږ نږدې کړئ تر څو سم معلوم سي. دا دې تصویر انشاءالله ټول انتخاب سو. اوس نو راځو دا تصویر انتخابوو، پر دې باندې کنټرول A ووهو، کنټرول C کوو. بیرته دې تصویر ته راځو. که چیرې زه کنټرول V ووهم، دا بس دلته پر تصویر سره بیا راغلی. بیرته کنټرول Z وهم. راځو ایډیټ ته، د ایډیټ څخه پیست سپیشل ته راځو. پیست ان پلس ګوره پر دا سر بیا راغلی. کنټرول Z وهم، بیا ایډیټ ته راځم. د ایډیټ څخه پیست ان ټو په چش دی په بکګراوند کې راغلی. اوس نو زه د بکګراوند تغیروم. که چیرې بیرته کنټرول Z ووهم، بیا راسم ایډیټ ته راسم، پیست سپیشل ته راسم، آوټ ساید باندې کلیک کړم. دا بیا چیرې راځي؟ پر دا تصویر سر بیا راځي، تصویر ورکوي، شاوخوا بکګراوند یې ښکاروي. بیرته کنټرول Z وهم، ایډیټ ته راځم، پیست سپیشل ته راځم، پیست ان ټو باندې کلیک کوم. کنټرول T وهم، چې کنټرول T مې ووهي تصویر اندازه به ورغټه کړم. نور تصویر نه نیسي، یوازې هغه ساحه نیسي چې موږ انتخاب کړی و. بیرته انټر وهم، دا زموږ د تصویر بکګراوند تغییر سوی، یعنی په ښه منظم شکل سره. اسانه لار د بکګراوند د تغییرېدو یوه همدغه ده. دې کې ته کولی سې فرض که زه راځم دا انتخابوم، دا نږدې کوم. چې نږدې مې کړله، دلته راځم موږ په سلیکشن کې د ګول سلیکشن راخلم. دا خو ګول نسو، کنټرول D وهم، دا ځای راخلاصوم، دا یې راخلاصوم. اوس به دا انتخاب کړم، دا به لږ ورپورته کړم. اوس راځم په دې تصویرونو کې فرض که یو بله منظره راخلاصوم. دا دلته کنټرول T یا سلیکشن ته راځم، دا ساحه مې انتخاب کړه، کنټرول C مې کړله. راځم خپل تصویر ته. اوس ایډیټ ته راځم، پیست سپیشل ته راځم، پیست ان ټو باندې کلیک کوم.
دا بیا نیم رالو کې خدایه کنټرول زید وهم کنټرول زید دا موږ دلته وښوراوئ په دې خاطر نیم رالو پیسټ سپیشل ته راسه آوټ ساید کنټرول زید وهم یا که چیرې بېرته زه دې تصویر ته راسم کنټرول آی یکم کنټرول سی یکم اوس راسم کنټرول وي خو ټول تصویر راځي کنټرول زید کړه بېرته دلته راځم ایډیټ ته پیسټ سپیشل ته راسه پیسټ ان ټو باندې کلیک وکړه دلته توره صحه راغله اوس نو بیا د هغه څخه وروسته راسئ دلته یو شی پر انتخاب کړئ یعنې د دې په سترګو کې هغه رالوادي په دغسې شکل موږ کولی سو چې دوی څه به وکړو یا د سترګو بکګراونډ یا خولې ده یا بل ځای د خپله د تصویر بکګراونډ په دې پیسټ په طریقه په اسانه ډول موږ کولی سو استفاده کړو دا زموږ نننی درس د پیسټ سپیشل یا پیسټ ټایپ یا ډولونه تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم وخت مو ښه الله مو مل شه